د موبین صاحب هکله ډېرې پوښتنې کېږي چې موبین صاحب ولې له افغانستان څخه ووتی، د چا فشار و ورباندې، د چا په فرمایش باندې موبین صاحب افغانستان پرېښود، دوبۍ ته لاړو. تر هر څه له مخکې دوستانو یو ویډیو له تاسو سره پر دا سکرین باندې شریکه کوم د موبین صاحب. دا ویډیو وګورئ، له هغه نه بعد بیا زه له تاسو سره خپل نظر شریک کوم. دا نورې پای ته رسېدلې الحمدلله د امن فضا ده په لیاز د خدای او خدای د ټولو ته هدایت نیکۍ وکړي چې دې وطن ته خدمت وکړي. هر قوم سنت کې به الحمدلله امارت خو د ټولو دپاره غېږه خلاصه کړې، هر سړی راځي راغلاس ورته یایي مرحبا یا مرحبا. نو د دغو خلکو حیران یو، بس خدای دې دوی ته هدایت وکړي. سلام سره جناب جنرال صاحب محترم. دا وروره په دوبۍ کې د انټرنیټ دا حال د سعودي کې نو دلته به څه حال یاره ولا جنرال صاحب وی پی ان دلته بند کړی دی، وی پی ان باندې نت کار کوي، هغه وی پی ان استعمالوي، دغه لپاره مخالفه هم لګولې ده. سلام علیکم جنرال صاحب، اجازه ده؟ حاجی صاحب فدا سلامونه ورسیږي. مهرباني. حاجی صاحب محترم، ولې د جنرال اخکته کو هغې سره زما کار و، زه داسې یو خبره کوم. حاجی صاحب فدا ته معلومه ده د دې دا چې و د قومندان غیب الله خان بچه‌پیري شو، د دې دوه خورګان چې و په یو نه دغه په Yeah, I will email it to you. I'm working on it as soon as ولې خان دی که وژاړم وای ولې ژاړې دا وګورئ تر زه خو فایل اوس دین د تا د طبیعت عیارولی نشم خپل ژوند، ځکه خاندم که ژاړم دا زما شخصي زما مسله ده. زه په خپل شهید افتخار کوم. دا سړی ولې خاندي؟ هغه کمنټونو کې دومره خلک ورته لیکلي وایي ځکه خاندي چې حورو ته روان ده، ځکه خاندي چې دایمي ژوند یې سم شو، ځکه خاندي چې شهید سو. مونږ صحابهو نه دا تاریخ راپروت ده چې ما درته ویلې یو خواته به صحابه شهیدانېدل، بلې خواته به صحابهو نکاحوې کولې. بېشک نو ښه زه د دې په خاطر باندې چې شهید لرم نو نکاح ونه کړم. دا کوم دود او دستور ده. درې زما مسؤلیت دا ده، زما مسؤلیت دا نه ده چې زه بیتونه خواندم، زما مسؤلیت دا ده چې زه دعا ورته وکړم له زړه نه من حیث یو مسلمان چې یا الله د دغه شهید یا د ده مرحوم په جنازه کې ولاړ یم، زه دعا کوم د جنازې موږ ټول دعا ده، ته مغفرت ورته وکړي. دا په ما مسؤلیت ده. زه بعد ورپسې نه یم ده چې په ژوند کې څومره نیکۍ کړي دي هغه نیکۍ یادونه وکړم، بعد یې بیخي یاد نه کړم. یا الله زه شاهدي وایم چې دغه مرحوم یا دا شهید دغه نیکۍ کړي دي، دا د مسلمان هغه ده. نو ته وروره د ما په خولې پورې هم ته خاندې، د ما په ژړا پورې هم خاندې، د ما په شهید پورې هم خاندې، او وروره ټانګونه پورې هم اعتراض کوې. دا هغه ټانګونه دي چې تاسو نه موږ نیولي دي، د دې په خاطر مو دلته راوسته چې یو خو دا ټانګونه ډېر وخت چالان سوي نه وو. موږ دا وګورو چې دا چالانېږي که نه، 3 کاله اوس دا خاموش ولاړ دي. نو یو مو د امنیت دپاره، بل دا ټانګونه مو وکړه په جنازه کې کوم چې دا چالانېږي که نه چالانېږي. وروره ټانګ باید میاشت کې یا ورته ته چې ځکه جګړه نشته، ټانګونه هم ستړي دي، خفه دي چې دا څه چل ده. نو خدای دې موږ ټانګو ته ضرورت نه کړي. جنرال صاحب څه په ټوکه د تېره کړه وروره پوه شي، په ټوکه تېره سوي نه وروره. جنرال صاحب ګوره ستا دا ځینې خبرې بالکل زه موږ د سره منو. یو فهیم صاحب په یو طالب په ستا 200 ټانګه جمهوریت راوسته، هغه اسراف نه و. 500 د فدا صاحب زه خو څه دغه نه کوم نه خیر ده، خو زه خو دا 500 ټانګه دې راوسته، کور دې ورانوه، کلی دې ورانوه، هغه اسراف نه و. غلا دې کوه، اصلحې دغه قلي اردو قمندانانو بیرته په طالبانو اصلحې خرڅولې، دا خیانت نه و. دوی 52 بمبار کوه، ما در افغان استعمالېده روزانه د کابل او د ولایتونو میدانونه و چې دا کوزېده و برکېده، بس غرم غروم غرم غروم بل شی نه، ونیسه مړکه چپکه. نن که یو څو ټانګونه هلته په خاموشۍ غلي ولاړ ول، ته په اعتراض مه کوه، کره ولاړ وي، چا ته هم څه نه ویلې. پوه سولې واټ از ډز بس That is this. ګوره جنرال صاحب دې سره د امارت اسلامي د امنیت هغه ادعا د سوال لاندې نه راځي چې تاسو یې بار بار کوئ چې دلته امن دی. نه نه خیر ده، خو زه خو دا 500 په یو طالب په 7 200 ټانګه جمهوریت راوسته، هغه اسراف نه و. جنرال صاحب ګوره ستا دا ځینې خبرې بالکل زه د سره موضوع
نه زه خو نشم کولی چې سپینکای صاحب زه ستا په خبرې وکړم وروره نه سپینکای صاحب هغه ته لاسونه جنرال صاحب بخښنه غواړم تاسو یو پیښه چې په امریکا کې کیږي په بل کوم یو هیواد کې کیږي او مکتب ته یو کس نوځي او شاګردان باندې کې ټول وژني نو حالت به موږ تاسو دا خبره کوو چې د امریکا امنیت سوال لاندې خبره د اسلامي نظام د وته یو امارت مشران د کې عسكر نه ګرځي اسلامي نظام د اسراف غواړه اسلامي نظام د اسراف مخالف دی اسراف په اسلام کې چې د پویګو سم عظیم او ګناه ده هلیکاپټر د ګرځیدلای وای د زرو په ځای 2000 عسكر دی ودرولي وای 15000 عسكر دی ودرولي وای د غونډې په سرونو ټانک ما ته هم د سوال ول دی جنرال کوم خبرې وکړي زه ورته احترام لرم خو ما ته کانې کوم کې هلیکاپټر دی پرون چې امیر الله صالح په کابل د لور واده لپاره کابل د 15000 عسكر په چی شي کې زی پرون چې امیر الله صالح کابل د خپل لور د واده لپاره بنداوه شپونکای صاحب تا ویل چې خاين دی ما ویل چې خاين دی هر یو افغان ویلو ول زیږه ول تلاړ شي ها تشه تواب صاحب مخکې مهرباني پرون چې امیر الله صالح د خپل د لور د واده لپاره ټول کابل خبره وکم فهم صاحب ودرېږي موږ ول سوال صاحب ولی خفه دا جنرال صاحب محترم دا ول سوال صاحب بيخي ناراضي خدا چا شیطانت ته کړی تاسو سره شراکت شکول اکثر کوم محترم خیر خوا صاحب زموږ د پر چینل باندې پر اولین باندې مثلا چې ډیر یوزر باندې راغلي غدي ول سوال صاحب چلوي اگزره نه جنرال صاحب خیر خوا صاحب ماته په ټوټر کې ولیکل فدا صاحب ویل خیر د ته د جنرال مبین صاحب ته فدا صاحب ته وای چې ما ځان سره پورته کوي لګ جنرال صاحب دا شباب افغان پیژنې جنرال صاحب محترم ها دا شباب افغان پیژنې سوای وای کنټرول یک خیر الله کنټرول یک هغه ده او ښه تړای مسه شباب کنټرول کا سلامونه نیکیل احترامات جنرال صاحب تاسو ته فدا صاحب تاسو ته او شنواری صاحب د دې مرکه سره خبرې تاسو کوي سره مثلا ایډیټ صاحب علامه آباد در عزتمند سي خوشاله اوسئ یقینا بس خو تاسو شنن د بس الله تعالی دې وزیر صاحب شهادت قبول کړي ور باندې خفه یو ټول افغانان ور باندې خفه دي چې څوک پیږي په حقیقت باندې د موږ د وطن یو شخص و ماشاءالله دی یو بیا یې کارنامې درلودې الحمدلله دا چې غمیږي د خدای کمی کې دایم او قایم بیا موږ مسافرۍ کې د لې پرون فاتحه هم نیولې وه یقینا الله تعالی دې د پای کې دغه ما ډېرو خلکو ته ویل چې الحمدلله چې امارت راغلی 3 کاله کېږي داسې ناخوالې نه دي پیدا شوي داسې یوه نیمه بس د قسمت خبرې دي که څرنګه چې جنرال صاحب وویل چې د دغه ښې کړنې باید چې موږ تاسې را دغه کړو ورته وکړو ډېر د ولس د درده مړ وو دغه څو کلیپونه یې ما ولیدل چې د مهاجرین راتلو یعنې په پارسي باندې پارسیبان هم پکې وو هغو سره مرسته او امداد او منډې او ترنډې الله تعالی د هغه دنیا ورښایسته کړي او دغه دا کورنۍ د مثال دغه یو شخص نه ده دغه لار کې ډېر دغه اتلان له لاسه ورکړي نفر به شهادت رسېدلي نو بس خفه یو خواشیني یو جنرال صاحب محترم سره بحث او خبرې نه وې کړي دا د نن فدا صاحب تاسې په طریقه د سره مخاطب سو آمنې سامنې خوشحالي هم غواړو کامیابي هم غواړو لکه دغه فهیم افغان صاحب سیایي چې دا ټانګونه دلته که فکر وکړو چې دغو خلکو ټانګونه لمر ته ولاړي یو کال بل کال باید له پجرې راخوشي کړي دغه شی مثلا بیرته راتاو کړي نو دغه به ښایي چې ما لږ وګرځي او خلک یې هم وویني او که چیرې خدای مکه ټانګ د داسې شي دپاره راښکاره شي هغه ټانګ سره خلک مینه وکړي او د دې دپاره نه شي راښکاره شي خلک منډې جنې وکړي چې درله هله دروازې بندې کوي اوس به له تاوان راورسوي نو راځئ چې یو بل وزغمو په اتحاد او په اتفاق کار وکړو د وطن ته په ګډه سره بېشک انشاءالله ښه زمینه مساعده ده د امن فضا ده دغه ناخوالې د خدای ورک اللهم امين کې جنرال صاحب خوراغه خدا فهم ته کنټرول وکړه کله خیر الله دل کنټرول وزي یو دی یو سوال دی وزي د زمای سي دغه شیان باید چې پریږدو موږ تاسې الحمدلله یعنی مثال ما مخکې دا څه کال زه تللی وم افغانستان ته ما د خلکو ته ویل معلم په ولسوالۍ کې به 3 ټانګه 2 رینجرې 4 رینجرې امروزه نو مصارف ډېر اوس ټوټل تقریبا 8 موټرسایکل وو نو دوس د مصرف ته پام وکړه څومره کم سوی ده هغه شباب صاحب نیمه ورځ په دیکو چلی یعنی مصرف ډېر کم ده
مصرف بیخي کم د جنرال صاحب محترم بالکل حقیقت ته په دې کې شک نشته خدای تعالی دې لا توفیق درکړي موږ وزیر صاحب دوستانو د موبین صاحب د خیر الله کنټرول لکه دا ډیر مشهور شخصیت ته ډیر ښې ویډیوګانې جوړوي د خلکو د خوشحالتیا لپاره تاسو یې سرچ کړئ پر فیسبوک کې دستي مخې ته راځي لکه څنګه چې دوی ویل یقیني د امن فضا ده داسې څه ناکړې به خامخا رامنځته کېږي داسې پیښې به رامنځته کېږي چې مثلا په هغه کې به خامخا د ډېر افغانانو زړونه دردېږي او ډېر داسې افغانان چې هغه مثلا ټول عمر یې په داسې څه کې تېر کړی چې په نفاق کې په بغض کې او د خپلو شخصي ګټو لپاره هغه به یقیني په دارنګه کارونو باندې ډېر سخت خوشحاله وي او ډېر سخت به د خوشحالي اظهار هم کوي بلکې د مقابل لوري چې نقصان رسیږي په هغه به استهزا کوي دغه به فسخن وي دغه به کمزوري اختیاروي لکه موږ او تاسو ویل د شهید حقانی اول کدی چې وګورو مثلا دا خبره پرې شهید ده کنه ده سید په صفت یو مسلمان کوی چې مسلمان ده نو په مسلمان فسی داسې بد رد ویل په مسلمان پسې فسخن ویل دا هیڅ چاته حق نشته نه شریعت نه اسلام نه افغانیت نه پښتونولي هیڅ چا نه کړی ناروا ده ګناه ده چې سړی په مسلمان باندې فسخن وي او دا بیا داسې تو ګوري توبه نعوذ بالله د الله پاک جل جلاله پر دغه باندې هم فسخن سو الله تعالی شهید ته 2 اویا حور ورکوي الله پاک جل جلاله له شهید سره وعده کړی دی چې 2 اویا حور به در کوم خدا خلق په فسخن باندې داسې وایي چې 2 اویا حور به رسېدلې که به نه رسېدلې 2 اویا حور به چاته ورکول کېږي څنګه شو خلیل صاحب تا ته 2 اویا حور ورسېدې فسخن وایي توبه نعوذ بالله دا فسخن بیا داسې لوړې درجې ته هم ځي چې انسان له کفر ته مخامخ کوي او انسان له اسلامه هم ورباندې وځي الله پاک جل جلاله د هر مسلمان له داسې کړنو څخه وساتي بل خبره د موبین صاحب په عقل باندې ډېر مثلا داسې پر سوشل میډیا باندې خبرې ګرځي خو هغه ټولې حقیقت نه دي نه 90% دروغ دي په کې حقیقت شته او موبین صاحب خپل هم ویلي موبین صاحب تللی د افغانستان او دوبۍ ته د ویزیټ په ویزه باندې یاندې د یو څو شپو لپاره د یو څو ورځو لپاره هلته تللی ده په منظره باندې هغه منظره یو څو شپې هلته تېروي بیرته افغانستان ته راځي کوم داسې مشکل نشته چې موبین صاحب ته د چا اخطار ورکړی او له دې ځای څخه دې وتلی کوم داسې څه نشته چې موبین صاحب د فشار او د دې ځای څخه وتلی نه د چا په فرمایش باندې وتلی ده او نه موبین صاحب داسې و چې مثلا په دې ځای کې د حقیقت نسوی ویلی نو ځکه د دې ځای څخه ځي له هغه ځای څخه د طالبانو په مقابله کې ودرېږي حقایق به وایي موبین صاحب دلته حقیقت ویل ځکه چې کم خبرې چې موبین صاحب په افغانستان کې کوي هغه سل فصله کې حقیقت د دروغ نه دي او د طالبانو د حکومت چې د څومره صفت بیانوي هغه سل فصله کې حقیقت ده ځکه چې موږ او تاسو وینو امنیت شته موږ او تاسو وینو زورواکي خاني ملکي هغه بدمعشي لنډغري هغه هر څه په افغانستان کې ختم شوي دي نو د هیڅ چا په خبرو باندې مه راځئ مه د چا په خبرو باندې غوږ ګرځوئ مه د چا خبرو ته غوږ نیسئ که مې هر وخت ولیدو داسې خلک هغه پرېږدئ له هغو څخه تېرېږي چې هغه هېڅ داسې نه لري یوازې له بغض یوازې له نفرت څخه یوازې له جګړو څخه یوازې د خلکو تر مابین واټن پیدا کول یوازې د ولس او د حکومت تر مابین فاصله پیدا کول یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره لګیا وي هغو خلکو ته هېڅکله غوږ مه نیسئ او هغه خلک پر خپله لار باندې پرېږدئ تاسو هم ورڅخه ځئ پر خپله لار باندې مزل کوئ تر خپل مقصده پورې ځان رسوئ